دویمه اهم مسله ده اوس د دې اختر نه بعد د شوال روجې. شوال د اختر میاشت ته وایي، وړوکې اختر میاشت ته په عربۍ کې د شوال میاشت وایي. عزتمندو موږ یو میاشت روجې ونیولې، الله رب العزت موږ له د دې اجرونه راکړي. قرآن پاک کې الله وایي او حدیث پاک کې هم راځي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. کوم انسان چې یو عمل وکړي الله ولله 10 درجې ثواب ورکوي. نو د دې یو میاشت روجې ثواب د 10 میاشتو د روجو برابر دی. 10 میاشتو روجو ثواب درته میلاو شو. او یو حدیث کې راځي چې کوم انسان من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. چې کوم انسان د رمضان روجي ونیولې او د رمضان نه پس شپږ روجي د شوال روجي ونیولې، وایي دا انسان داسې دی لکه چې د پوره کال او د پوره عمر روجي ونیولې. چې کوم انسان باقاعدګۍ سره چې کوم دی دا شپږ روجي نیسي او دا میاشت روجي نیسي، دې انسان ته د ټول عمر د روجو ثواب میلاویږي. ولې؟ ځکه الله یو په لسه ورکوي. نو چې دا یو میاشت روجي دي ونیولې دا د لسو میاشتو روجو برابر شوي، او چې شپږ روجي دي ونیولې نو 10 چې کې 60، نو دا د 2 میاشتو روجې برابر شوي. نو د 12 میاشتو روجو گویا کې تا روجي ونیولې. نو د دې دا به کله نیسي؟ بعضو روایتو کې منع راغلی ده، خو د هغه منع مطلب دا دی چې متصل به نه نیسي دې روجو سره. امام مالک صاحب هم د دې نه منع کوي، زمونږ امام صاحب هم یو قول شته، خو هغه د دې وجې نه منع ده چې خلکو به د اختر په ورځ نیولې بالکل متصل به روجې سره. امام مالک صاحب وایي خلک به دا سوچ کوي چې د اختر روجې چېرته 14 ته ورسېدلې، 14 ته ورسېدلې. نو داسې به نه کې، نو د اختر په ورځ باندې دا روجې نه کېږي. نو د اختر یو ورځ چې ختمه شي، د وړوکي اختر یو ورځ وي ښه، بس دغه یو ورځ چې ختمه شوه په سبا باندې چې کوم دی ته د شوال روجي ورسره نیولی شي، او متصل هم نیولی شي پرله پسې، او یو هم نیولی شي. پوره میاشت کې 6 روجي پوره کول دي. تواتر پکې او تسلسل پکې شرط نه دی، اساني روجي دي. الله رب العزت دې د نیولو موږ او تاسو له توفیق راکړي.